په هیواد کې له څو کلونو راهیسې له فرهنګي او ټولنیز یرغل سره په مبارزه کې په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي چې په هیواد کې د ټولنیزې او فرهنګي ګډوډۍ مخه ونیسي او د ټولنې مختلفو طبقو او د عامو خلکو په منځ کې بیلابیل پروګرامونه په لاره واچوي. د مارمول ولسوالۍ د پوهنې امیر د مطالعې د اهمیت په اړه خپل نظر څرګند کړ او دغه پروګرام رول د اسلامي فرهنګ په خپرولو او د زده کوونکو په منځ کې د خلاقیت په رامنځته کولو کې یو ستر ګام وباله. خیلی یک برنامه خیلی عالی است، خوب است، 100% برای نسل آینده، برای جوانان تغییر مثبت با وجود دیگه حتما دیگه خیلی برنامه خوب است. ما خوش هستیم، بازم برنامه را حمایت میکنیم، کوشش که بازم برنامه گرفته شود. د مارمول ولسوالۍ د ولسوال مرستیال د زده کوونکو دندې او مسؤلیتونه روښانه کړل او ویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو لخوا ستر فرهنګي او ټولنیز بدلونونه رامنځته شوي او لازمه ده چې د اسلامي اهدافو د تحقیق لپاره د الهي قانون پلی شي. اقدر زحمت و کوشش و تلاش بکشید به خاطری که فعلا آرامی امنیت پابرجاه است. شما جوانان شب و روز کوشش و تلاش زیاد بکشید به حفظتان، به مکاتب، به درسهایی که شما علاقه دارین بسیار زحمت و تلاش زیادی بکشید به خاطری که از همه نگاه فعلا شما آرام هستید. د دې ازموینې برخوالو د دغه سیالیو له تنظیمونکو څخه ستاینه وکړه او دغه بهیر یې روښانه او عادلانه وبله. چیزهایی که از این کتاب آموختم خیلی مفید بوده، خصوصا از امیرالمومنین مولا محمد عمر مجاهد که یک احساس پاک و یک مجاهد غیوری که در سنگرها خواب شده و یک نظام اسلامی را که در جهان تنها بوده به ارمغان آورده. و از این نظام خود ما فعلا راضی هستیم که نظام ما هم نیز یک نظام اسلامی هست و در تمام جهان تکتاز و تنها می باشد. د یادونې وړ ده چې په پای کې 10 تنو غوره کسانو ته ډالۍ ورکړل شوې لکه لاپټاپ، ساعت او تلیفون.